ملګرو تاسو په اصل کې ویډیو ښکاري چې یو ماماجي دی د هغه شپږ بچي دي شپږ واړه په خپل باندې مزدوره دي نن سبا که څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ په معاشره کې داسې د چا یو بچی مزدوره وي یو دوه مزدوره وي هغوی سره هغوی څنګه سلوک کوي او دا ماماجي د هغوی سره خپلو بچو سره چې کوم دی څنګه سلوک کوي دا ټول حقیقت سره ویډیوز کې شیر کوم د ویډیو کې زموږ دپاره زموږ پښتنو دپاره یو غټ میسج یو غټ پیغام دا ویډیو ګورئ نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ السلام علیکم ملګرو حکمت جان امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به ملګرو تاسو ته د اصل کې ویډیو ښکاري د یو ماماجي شپږ بچي دي شپږ واړه په خپو باندې په لاسونو باندې په ژبه باندې چې کوم دي دا مزدوره دي صرف سا چې کوم دی پکې دا پکې چلیږي نور نه پښه خوځوی شي نه لاس خوځوی شي دې ماماجي نه پوښتنه وکړه چې یاره ته شپږ بچي دي شپږ واړه مزدوره دي د دوی صفایي کول غواړي دوی له روټۍ ورکول غواړي یاره ته په دې باندې تنګېږې نه نو دې ماماجي څه وویل چې الله اکبر الله ډېر لوی دی یار دا په ما باندې د الله تعالی چې کوم دی یو امتحان دی الله تعالی په ما باندې امتحان راوسته چې ورکه چې زما دا بنده چې کوم دی دا څه کوي یار دله ما شپږ بچي ورکړي مزدور مې ورکړي زما شکر پیدا کوي او که نه کوي که دا پې نه شکري کوي ملګرو زموږ ستاسو په علاقه کې به داسې کسان وي چې د هغوی به بچی هم نه وي نو هغوی تاسو بیا پوښتنه وکړئ نو دا وایي چې دا زما باندې د الله تعالی یو امتحان دی الله پاک ما ګوري چې ورېږه دا زما شکر ادا کوي او که نه ادا کوي ملګرو تاسو به زموږ او ستاسو په معاشره کې هم کتلی وي د یو کس یو مزدوره بچی هغه پلاس یو وخت په باندې مزدوره دی چې پلاس باندې مزدوره دی هغه راوستی رینګ روډ چې کوم تاسو ورته وایي زموږ د پېښور یو روډ دی رینګ روډ په هغه باندې پرېښود تاسو به د یوسفجان دله ویډیو کتلې هم وي د ملک یاسر چې کوم دی د هغه ویډیو به هم تاسو کتلی وي هغه کسان مې تپوس کولو وایي چې تاسو دا ولیدو چې کومه ورځ باندې دلته راغی نو تاسو وکتو هغوی چې په پیله ورځ باندې راغی دلته دی نو تر اوسه پورې چې دا یې څه وجې نه راوړی چې دا یې به یې د دې وجې نه راوستی وي کسانو ویل چېرې د دوی په کور کې څوک خدمت نشي کولی نو زه یې دې وجې دا راوستی د دې ماماجي زړه ته زما سلام دی یار شپږ بچو ته چې کوم دی دا مزدوره یې دا ورته خوراک هم ورکوي دی صفاکۍ هم داسې لیټرین څه بندوبست چې هم کوم دی یې هم کوي یار که دا زموږ ستاسو په مشوره کوی نو دوی خلکو به څه کولی چا به یتیم خانې له ورکولی چا به کوم فونډیشن والا ته ورکولی ځکه یې ویلی به چې یاره د دوی مونږ صفایي چې کوم خیال دی دا مونږ نشو ساتلی یا دې ویډیو کې مونږ دپاره زموږ پښتانو دپاره څه پیغام دی زموږ او پښتنو دپاره پکې دا پیغام دی چې الله پاک تعالی بچی درکړي چې هغه هر څنګه وي هغې باندې ته شکر وباسه الله تعالی په تا باندې یو حالات راولي هغه که هر څنګه وي ته پرې شکر وباسه ځکه په تا باندې الله تعالی د طرفه یو امتحان دی او موږ تاسو ته په دې امتحان باندې شکر ویستل پکار دي ملګرو نور چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره نوره کې مال اجازت تللی الله په امان